أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او لکشان لدوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته وه. دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنی شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنی شنبې په ورځ سر ته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنی شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل. دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. او هغوی ته دا هم ور په زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي و چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکونکی یا ورته د سختې سزا ورکوونکی دی. د هغوی ځواب ورکړی و چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هېرې کړې چې هغو ته ورزده کړای شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پر لپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامت پورې پر لپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. موږ هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل په ډیرو قومونو باندې مو ویشل. ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان او موږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون
أفلا تعقلون بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول د همدې دنیا بیا ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخل شو او که بیا یې همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي د آخرت استوګنځی خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی آیا دوی نه پوهیږي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ یې قایم کړی دی دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به مونږ ضایع نه کړو وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې مونږ غر راپورته کړی پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چتري ده او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځي او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې مونږ تاسو ته درکوو هغه کلک ونیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ هیله ده چې تاسو له انحراف نه وژغورل شئ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون او اے پیغمبره خلکو ته هغه وخت ورپزړه کړه چې ستا رب د بنی آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راوستلی وو او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم هغوی وویل ارومرو همدا ته زموږ رب یې موږ په دې باندې شاهدي ووایو دا موږ د دې لپاره وکړل چې چېرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې موږ خو له دې خبرې ناخبره وو یا دا ونه وایئ چې شرک خو زموږ پلار نیکه له موږ نه مخکې پیل کړی او موږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو نو آیا ته موږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ګوره په دې توګه موږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپل آیاتونو علم ورکړی خو هغه د هغو له عملي کولو څخه ووت په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارو ورکو څخه شو صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی